سلامونه نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم د پیاوړي لیکوال شاعر او کتاب خپرونه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ هر اتوار تاسو ته یو کتاب معرفي کوو او هغه ادبي اتلان او د پښتو ژبې خدمتګاران په تاسو پیژنو چا چې د ادب او تاریخ لپاره خدمتونه کړي وي او موږ غواړو چې پښتون قام او پښتانه ځوانان د نوي کهول په خاصه توګه د خپلو اتلانو سره معرفي کو او خپل هغه ادبي اتلان ورباندې وپیژنو چا چې خدمت کړی وي چا چې ادب او پښتو ژبه پاللی وي. نو موږ د پیاوړي لیکوال د دغه خپرونې تر ټولو لوی مقصد او هدف دا دی چې موږ خپل لیکوال او شاعران په پښتنو ځوانانو وپیژنو. بلې هو زه تیمورشاه کمال یم، عبدالمالک علمیار او نعمت ظهیر را سره په خوا کې دي، طاهر لیوال مو هم ملتیا کوي. موږ پیاوړي لیکوال دغه سلسله په چاپي رسنیو کې هم چلولې وه، د خپلو دغه ادبي اتلانو پر کتابو باندې تبصرې کولې او په بېلابېلو ورځپاڼو مجلو او په بېلابېلو رسالو کې مو چاپولې چې هغه ټول مواد د پیاوړي لیکوال سره اوس هم موجود دي. بیا مو چې خواله رسنۍ راغله نو مو دا فیصله وکړه چې ولې نه موږ دغه سلسله پر سوشل میډیا باندې هم پیل کو او خپل هغه ادبي اتلان او شاعران او لیکوال چې پښتو ادب او پښتو ژبې له خدمت کړی وي په تاسو باندې وپیژنو. بلې و ملګرو نن موږ د یو داسې کتاب پیژندګلو له تاسو سره کوو چې دا زموږ د سویلي پښتونخوا یو ډیر خوندور او ډیر نامتو لیکوال او شاعر ارواښاد سعید ګوهر صاحب دی. په څیرې لمن کې امید، په څیرې لمن کې امید د ګوهر صاحب دغه ادبي او شعري ټولګه ده. سعید ګوهر صاحب د لورلایي اوسیدونکی دی چې حال فی الحال په کوټه کې میشت و او څه موده وړاندې یې له موږه جلاوالی اختیار کړي او له دې فاني دنیا یې سترګې پټې کړې او وموږ ته یې خپل درې یادګارونه د یاد لپاره د ځان د ژوندي ساتلو لپاره را پرېښول. بلې و ملګرو د ده لومړۍ شعري ټولګه پسې دیوار او دویمه شعري ټولګه په اوبو کې تږی چې دا د پښتو لومړۍ شعري ټولګه وه خو ده تر چاپه ونه رسوله او درېیمې شعري ټولګې ته یې واری ورکړي او په څیرې لمن کې امید یعنی دغه شعري ټولګه د چاپ کړه. پسې دیوار د اردو شاعرۍ د ګوهر صاحب هغه منلی کتاب دی چې د اردو ژبې ډیرو اوچتو لیکوالو وستایه او ګوهر صاحب د خپلې مورنۍ ژبې پښتو سره سره په اردو ژبه هم داسې شاعري وکړه چې اردو دانان ګوته په غاښ ورته پاته سو. د په اردو شاعري کې میدان وواهه، په اسلام آباد کې او په پنجاب کې څه موده د خپلې نوکرۍ ورځې او شپې تېرولې. همالته یې پسې دیوار نومې شعري ټولګه چاپ کړه او بیا یې د نړۍ و ټولو بین الاقوامي ادبیاتو ته وسپارله چې ډیر وستایل سو
او بیا یې پر دا شعري ټولګه باندې د اردو ژبې ډېرو لوړو اوچتو لیکوالو لیکنې وکړې او ده یې وستایه. خو ده په اوبو کې تږی په کار وه. ده په خپلو لومړۍ خبرو کې ویلي هم دي چې په کار خو دا وه چې ما په اوبو کې تږی لومړۍ شعري ټولګه چاپ کړې وای، خو د څه نه څه وجوهاتو له کبله دا کتاب شاته سو او ما درېیمه شعري ټولګه په څیرې لمن کې امید چې دا کتاب دی. ملګرو ګوهر صاحب په دې کتاب کې ټول ټال 176 مخه دی او په دې کې ګوهر صاحب غزلیه کلامونه، آزاد نظمونه، نثري نظمونه او نوره داسې خوندوره شاعري ده چې هر سړی ولولي نو بیا به ووایي چې واقعي ګوهر صاحب منلی شاعر و. ګوهر صاحب په خپله زندګي کې ډېرې ستړي وګاللې، په بېلابېلو ځایونو کې د نوکرۍ په وجه باندې وظیفه اجرا کړه، د سفر وخت تیر کړي، خو په آخري وخت کې چې دی ریټایر کېدو ته ورنږدې سو نو پر کور سو نو بیا د بده مرغه ده ته مرګی راغی او ده یې له موږه بیل کړی. ملګرو د سید ګوهر صاحب د کتاب نوم دی په څیرې لمن کې امید او شمیر 500 کمپوزینګ ابوالفار قتلیت سرپاڼه لور ناجیه پس ورق تنویر اقبال مطبع یونایټډ پریس کوټه بیا 150 کالداري د اشاعتي ادارې درک سکام ادبي اکیډمۍ کوټه 126 سی بلاک نمبر 2 سیټلایټ ټاون کوټه. دغه د درک دی او د پښتو ادبي سکام څخه چې محمود ایازي چلی د ادبي سکام لخوا دغه په څیرې لمن کې امید چاپ سو او نن زموږ په لاس کې دی او موږ د یادونه بیا بیا له ځان سره یادوو. سید ګوهر صاحب ډېر خوش اخلاقه، ډېر خوندور او ډېر خوندرویه انسان و. ما خپله شخصي ورسره په پی ټي وي بولان او پی ټي وي کې بېلابېل ادبي سیمینارونه او ادبي مشاعرې کړي دي. څه وخت چې به هم موږ ټي وي ته راغلو او په دې کې به بریالی صاحب، ارواښاد محمد رسول فریادي صاحب او ارواښاد مقدس خان معصوم صاحب، ارواښاد عبید شاه عبید صاحب، ارواښاد عبدالغفور پردیس صاحب، ارواښاد عبدالباری اسیر صاحب، ارواښاد ډاکټر کلیم الله صدام صاحب او بلا مشران شاعران چې موږ هغه شپو کې بالکل الکوان وو او دوی به په ټي وي او ریډیو کې مشاعرې کولې، موږ به هم ورتلو. خو چې څه وخت به ګوهر صاحب په هره مشاعره کې موجود وو نو خنداګانې به وې، مجلس به وو، پر شاعرانو باندې ګپې به وې او ګوهر صاحب به ډېر خوندور تنقیدونه پر خلکو کول، په ډېره خندا به پر کول او هېڅوک به د ګوهر صاحب څخه نه خوابدی کېدی. ده به په خپله شاعري کې هغه څه رانغښت چې څه به ده ته په نظر بد ورتلو، د ښو یې ستاینه کوله او د بدو یې غندنه کوله. ګوهر صاحب ادبي ژوند په ډېره میړانه، په ډېره توره او په ډېر نرتوب باندې خپل ادبي سفر پای ته ورساوی. نن یې موږ پر کتاب باندې تعارفي خپرونه کوو، خو بیا بیا موږ د ټولو اوریدونکو څخه دا خواست کوو
چې سید ګوهر صاحب ارواښاته په هر لمانځه کې دعا کوي او ټولو مسلمانانو سره سره د سید ګوهر قبر له نوره ډک غواړو. راځمه تاسو به وایاست چې ګوهر صاحب خو کتاب چاپ کړی دی او شاعري یې موږ نه ده لوستلې یا موږ نه ده اورېدلې، نو قدرمنو لیدونکو موږ به تاسو ته د ارواښاد سید ګوهر صاحب کلامونه هم معرفي کو چې تاسو د سید ګوهر صاحب شاعري هم واورئ چې ده په خپل ژوند کې څنګه شاعري کړې وه او د ده د شاعرۍ معیار څه و. دی په یو غزل کې وایي په ماڼۍ کې له زلفانو زما د ګوتو ګلاب کاږي، په ماڼۍ کې له زلفانو زما د ګوتو ګلاب کاږي، دا زما زړګی ورید کړ که له سیخه کباب کاږي. او ستا و مخ ته چې زه ګورم د تخلیق یو انتها یې، ستا و مخ ته چې زه ګورم د تخلیق یو انتها یې، په ښایست باندې یې ډک کړی یو کاتب چې کتاب کاږي. او زما د شونډو پیمانه هم توبه غوندې ماته ماته، زما د شونډو پیمانه هم توبه غوندې ماته ماته، ستا د سترګو میخانه هم له انګورو شراب کاږي. او څه دوستي ده څه اخلاص دی نن سبا هسې لباس دی، د هندو دکانداري ده په کاته کې حساب کاږي. او ځینې ځینې ساعتونه ویني ویني وشکه وشکه، ځینې ساعتونه ویني ویني وشکه وشکه، ځینې منظرونه له لیمو څخه آب کاږي. او په سړه کوټه کې ناست دی یو سړی تر اوسه ویښ دی، یو په سړه کوټه کې ناست دی یو سړی تر اوسه ویښ دی، په چرتو کښې سره ورک دی و یو چاته جواب کاږي. او عطف وایي چې ګوهره د ازل د لاس قلم تا، عطف وایي چې ګوهره د ازل د لاس قلم تا، په طبیعت کې دریاب کاږي په قسمت کې کریاب کاږي. قدرمنو لیدونکو د ګوهر صاحب ډېره پخه ډېره معیاري او له خونده ډکه شاعري ده چې کله هم تاسو د ګوهر صاحب کتاب لاس ته راوړئ او د ده شاعري ولولئ نو به بیا نور خوندونه هم ورباندې واخلئ. په یو بل کلام کې ګوهر صاحب وایي نه له چا څخه زه پټ یم نه و چا ته مخامخ یم، له دنیا څخه جلا یم خو دنیا ته مخامخ یم، او تر همه و ښایستونو زیات ښایسته مې زړه غواړي، تر همه و ښایستونو زیات ښایسته مې زړه غواړي، زه د مینې په انجام کې انتها ته مخامخ یم. او د وفا په توره شپه کې د تماس په تاریکه کې، د وفا په توره شپه کې د تماس په تاریکه کې، دا وتا ته مخامخ یم که رڼا ته مخامخ یم. او زه او ته سره خبر یو بیخي ښه پېژنو یو بل، زه او ته سره خبر یو بیخي ښه پېژنو یو بل، ته هم ما ته مخامخ یې زه که تا ته مخامخ یم. او د یزید د ظلم زور دی خو حسین کله کمزور دی، د یزید د ظلم زور دی خو حسین کله کمزور دی، د کوفې ملګري نسته کربلا ته مخامخ یم. او هسې خونه ده د کاڼو کاڼي ما نه دي منلي، هسې خونه ده د کاڼي ما نه دي منلي، په کعبه کې ته موجود یې زه و تا ته مخامخ یم. هسې خونه ده د کاڼو
غرانو کاڼي ما نه دي منلي په کعبه کې ته موجود یې زه و تا ته مخامخ یم یا له خدایه رحم غواړم یا له خدایه رحمت غواړم یا له خدایه رحم غواړم یا له خدایه رحمت غواړم د جزا ورځ د ګوهره و سزا ته مخامخ یم او قدرمنو لیدونکو د ګوهر صاحب خوږه او د خوند ډکه شاعري موږ دې ته اړباسي چې بیا د کلام تاسو ته وړاندې کو او دی په یو بل کلام کې وایي زه په خپله لاره خپله یاره زه د کار نه یم زه په خپله لاره خپله یاره زه د کار نه یم یا زه بوډا سوی یم یا مینې ته اوزګار نه یم او زه به څه نازېږم چې بخت د ارمانو په تخت زه په څه نازېږم چې بخت د ارمانو په تخت ستا د شونډو رنګ نه یم ستا د زلفو تار نه یم ستا دا پسرلی بدن په رس ډکه تازه ځواني او څنګه به بورا ستا د ګلاب غوندې رخسار نه یم او خوش می حرکت او حرکت ته مې زړه نه کېږي خوش می حرکت او حرکت ته مې زړه نه کېږي پروت یم اوده نه یم او ویښ یم بیدار نه یم زه په خطایي را داخل سوی یم په دې بازار زه په خطایي را داخل سوی یم په دې بازار او خپل خوبونه نه خرڅوم نه یم ساوکار نه یم هیڅ نه یم هیڅ نه یم یوه ټکه هم نه ارزم هیڅ نه یم هیڅ نه یم یوه ټکه هم نه ارزم او لوی که په اخلاق نه آینه که په کردار نه یم او ټول عزت ګوهره غریبۍ ما ته را کړی دی ټول عزت ګوهره غریبۍ ما ته را کړی دی چا به ښکنځلی خدایه شکر چې سردار نه یم نو قدرمنو لیدونکو که څه هم موږ تاسو ته د ګوهر صاحب ټوله کتاب ووایو خو زړه ورباندې نه سړیږي خو موږ تاسو ته دا مشوره درکوو چې په څیرې لمن کې امید دغه شعري ټولګه د سید ګوهر صاحب لاسته راوړئ سکام اکیډمۍ کوټه کې تاسو ته میلاویږي او په کیسه خانۍ بازار پېښور کې او د کوټې پر هر بک سټال او په پښتو اکیډمۍ کې هم تاسو ته دا کتاب میلاویدلی سي نو تاسو دا کتاب لاسته راوړئ او بیا به پر دې کتاب نور خوندونه هم واخلئ یو جهان مننه موږ تاسو ته کتاب معرفي کوي او تاسو پر دې کتاب د خوندو اخیستلو دپاره دا کتاب واخلئ مطالعه یې کوئ نو بیا به تاسو هم وایاست چې سید ګوهر صاحب ډېر خوندور شاعر و زه تیمورشاه کمال او طاهر لیوال نعمت ظهیر عبدالمالک قلمیار له تاسو اجازه غواړو تر بل اتواره یو جهان مننه کور مو ودان الله مو په عزت لره